د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نوشاد کارتي سړک د کانکریټ کار د دغه سیمې د اوسیدونکو د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه د څه باندې 500 مترو په اوږدوالۍ او د 8 مترو په سور لرلو سره پیل شوی چې مالی ارزښت یې له 6 میلیونه افغانیو څخه ډیر دی. نزدیک به 600 متر و بودجه شام بیشتر از 6 میلیون است و 8 متر عرض از سرک است و 50 در 50 عمق و عرض جویچه های از است. په ورته وخت کې د یادې سیمې اوسیدونکي د دغه سړک د جوړېدو له پیل څخه خوښ دي او د ساتنې په برخه کې ډاډ څرګند کړ. مردم ما بسیار زیاد خوش است. مدت 35 سال میشه که این سرک خامه بود، لای بود، دیگه بود. مردم بسیار در مشکلات بودن. الحمدلله مردم ما امروز با افتتاحیه بسیار خوش هستند. ما اطمینان میتیم که از این مواظبت میکنیم، به حساب موتورها را نمیمانیم که بلندتوناژ باشه. انشالله دروازه برش مار خط کردیم و در رابطه با صفایی و گپایی که به حساب تاویلی صفایی است در این هم مراقب هستیم. همه مردم در این گپ تشویق هستند و انشالله وظیفه خود اجرا خواهد کرد. له بل خوا د قراردادي شرکت مسؤل د دغه پروژې په معیاري ډول د تطبیق ډاډ ورکوي او وايي هڅه به وکړي چې دغه سړک چارې له ټاکلې مودې څخه مخکې بشپړې کړي. میاد قراردادشان 90 روز کاری است که ما انشالله به کمترین وقت قبل از تکمیل قرارداد به پای اکمال خواهد رسید. د یادونو وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په پام کې لري چې د روان کال تر پایه د مزار شریف ښار په بیلابیلو برخو کې 36 پراختیایي پروژې پلي کړي.